د ماشومانو د ذهني پیاوړتیا په موخه د خطاطۍ او رسامۍ د زده کړو یو ورځني وړیا خدمتونه وړاندې شول. کابل ښار کې د پیغمبر اعظم د کلتوري بنسټ له لوري د میرمنو لپاره د یو لړ دیني لارښوونو او مشورو د وړاندې کولو ترڅنګ د ماشومانو د ذهني ودې په موخه د خطاطۍ او رسامۍ په برخه کې هم لنډمهاله وړیا خدمتونه وړاندې شول، ترڅو ماشومانو ته ځینې دیني لارښوونې او نور ټولنیز مسایل په اسانه او ښه توګه ورزده شي. در این بخش ما بیشتر خدمات عقاید اسلامی، مواد اسلامی و همچنان درس‌های احکام و عقاید، امر به معروف و نهی از منکر این بخش را داریم. بخش دیگر شامل کودکان میشه که کودکان در این قسمت اشتراک میکنن و میان بخش‌های اسلامی را، نقاشی‌ها و همچنان قصه‌های اسلامی را ایجاد میکنن و پیش میبرن و همچنان خدمات نظری پسند همچنان در این روز ما داریم. اینا نقش پررنگ در برنامه‌های فرهنگی وقتی اینا شرکت میکنن، حضور اینا باعث دلگرمی دیگران میشود برای زائرین که مثلا اینا خدمات مثل کفاشی، بعض کارهای دیگه که سقاخانه اینا رو پیش میبره، آب برای دیگران توزیع میکنه. اینا نقش اینا نشان میده که کودکان هم نقش میتونن ایفا کنن. ما یک غرفه را برای کودکان هم در نظر گرفتیم که اینجا غرفه کودک میباشه و محتوای غرفه کودک رنگامیزی است، بخش قصه خوانی است، بخش شعرخوانی است که ما میخواهیم به زبان کودکانه به کودکان بگوییم که امام حسین چه کرد و قیام امام حسین به خاطر چی بود. د یادونې وړ ده چې په دغه ښوونیزو او کلتوري خدمتونو کې ګڼ شمېر ماشومانو ته یو لړ دیني او ټولنیز مسایل د لیکنو له لارې تشریح شول. همدارنګه د میرمنو لپاره هم د حجاب او نورو دیني او ټولنیزو مسایلو په اړه مشورې او لارښوونې ترسره شوې.